Definition of tense زمانه څه شي ده؟ Tense is a grammatical concept that shows the time of an action, whether it happens in the present, past, or future. The word tense comes from the Latin word tempus, which means time. ګرانو کتونکو په همدغه یوې ویډیو کې به تاسو دا زده کړئ چې tense TENSE دغه لغت له کوم ځای څخه رااخیستل شوی دی، معنا یې څه ده او کوم 12 اقسام چې لري هغه څه او کوم دي. تاسو به دغه ټول اقسام سره له اگزامپلز زده کړئ. نو له همدې کبله ستاسو پوره توجه غواړم. او د ټینس کلمه د لاتیني ژبې له ټیمپوس TEMPUS څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې ده وخت. يعني tense tells us when an action happens and has three parts: present tense, past and future tenses. زمانه موږ ته دا راشي چې د عمل کله پیښ شوی او دغه زمانه موږ ته دغه ښودل په درو زمانو سره کوي، لکه په حالي زمانې سره، په تیر زمانې سره یا هم په راتلونکي زمانې سره. یعنی د عمل په تیر زمانه کې یا په اوس حالي زمانه کې او یا هم په راتلونکي زمانه کې پیښیږي. مخکې موږ دا خبره وکړه چې زمانه فقط درې ډولونه لري، لکه present tense, past tense and future tense. خو هر چاته حتی هغه کس چې په انګلیسي ژبه سره تازه شروع کړی وي هغه لا هم په دې پوهیږي چې ټینس یعنی زمانه 12 اقسام لري او موږ دلته وویل چې زمانه فقط 3 ډولونه لري. نو بیا پوه شئ چې دغه هر ډول لکه past tense, present tense یا هم future tense او څلورو ډولونو ته تقسیم شوي دي چې ټول سره یو ځای شي نو به 12 برخې ځینې جوړې شي. اوس به د هرې برخې تعریف او ډولونه بیان کړل شي خو په لږ تفصیلي شکل باندې په داسې ډول سره. present tenses اوسنۍ زمانې، simple present tense یعنی daily actions and facts. بس نور خلاص دغه بس تعریف دی چې مختصر بلند ډول سره daily actions and facts ورځنی کارونه او حقیقتونه. بس نور څه به نه درته وایم، صرف یو څو مثالونه به یې درته کښېږدم. For example, I go to school زه مکتب ته ځم. I work in my home زه په خپل کور کې کار کوم. احمد drinks the tea احمد چای څښي چې دغه هم هغه کارونه یا حقیقتونه دي چې په ورځ کې هر انسان کوي. اوس راځو دوهمې برخې ته. present continuous tense یعنی حالي جاري زمانه. تعریف یې happening now همدا اوس روان عمل، یعنی هغه زمانه کوم چې موږ ته راشي راته بیانوي هغه عملونه چې انسان یې په جاري زمانه یعنی فی الحال زمانه کې کوي. For example, I am eating زه خوراک کوم، یعنی دا اوس په الحال زه اخته یم خوراک کوم. He is going toward the mosque هغه روان دی و طرف ته د مسجد. present perfect tense چې دا یې درېیمه برخه ده یعنی حالي کامله زمانه. تعریف یې action completed recently تازه بشپړ شوی عمل، یعنی هغه زمانه کوم چې موږ ته هغه عملونه بیانوي چې و حالي زمانه ته بشپړ شوی وي، یعنی کار یې خلاص شوی وي و اوس زمانه ته. For example, I have finished this work ما دغه کار ختم کړی دی، یعنی دغه دی چې دغه عمل می ختم کړ، پوره او کامل می کړ. present perfect continuous tense چې دا یې بیا څلورمه برخه ده یعنی حالي کامله جاري زمانه. مختصرا تعریف یې action started in past still continuing له پخوا پیل شوی عمل او اوس هم روان دی، یعنی هغه زمانه کوم چې موږ ته بیانوي هغه عملونه چې له مخکې زمانې څخه پیل شوي او اوس حالي زمانه کې هم جریان لري. For example, I have been studying زه له پخوا راهیسې زده کړه کوم، یعنی اوس هم جریان لري، اوس هم زده کړه کوم. past tenses تیر زمانه، مخکې خو د present یا حالي زمانه بحث و، اوس وار او نوبت راغی د تیر زمانه چې دا هم څلور برخې لري د تیر په شان. past simple tense یعنی تیر ساده زمانه. تعریف یې completed action in past په تیر وخت کې بشپړ شوی عمل، یعنی هغه زمانه کوم چې موږ ته بیانوي هغه کارونه کوم چې په تیر وخت کې شوي وي. For example, I went home زه کور ته لاړم. I ate the dinner زه د ماښام ډوډۍ خورم. past continuous tense تیره جاري زمانه چې دا یې دوهمه برخه ده. تعریف یې په داسې ډول سره دی action in progress in past په تیر وخت کې روان عمل، یعنی هغه زمانه کوم چې موږ ته راشي او موږ ته بیانوي هغه عملونه چې په تیر زمانه کې جاري وي، جریان ولري. For example, I was sleeping زه ویده وم، یعنی ما خوب کوي، لا ویښ شوی نه وم یعنی بیده وم، د خوب په حال کې وم. They were drinking the water هغوی اوبه څښلې. past perfect tense چې دا یې بیا درېیمه برخه ده یعنی تیره کامله زمانه. تعریف یې action completed before another past action یو عمل چې له بل نه مخکې شوی وي، یعنی هغه زمانه کوم چې موږ ته بیانوي هغه عمل چې په تیره زمانه کې مخکې تر یو بل کار ترسره شوی، کامل شوی او پوره شوی وي. For example,
I had eaten the lunch. ما د غرمې ډوډۍ خوړلې وه. یعنې د ډوډۍ عمل مخکې تر دغه کار ختم شوی و. Past perfect continuous tense یعنی تیره کامله جاري زمانه چې دا یې اخري او څلورمه برخه ده د past tense. تعریف یې ongoing action before another past action یو روان عمل چې تر بل کار مخکې روان وو. یعنی دا بیا هغه زمانه ده کوم چې موږ ته بیانوي هغه عمل یا کار چې روان او جاري وي مخکې تر یو بل عمل. یعنی هغه کار بیانوي چې په تیره زمانه کې شروع وو کامل شوی نه وو مخکې تر یو بل عمل. ها وروسته که خلاص شوی وي یا نه خو متکلم یې هغه د جریان وخت بیانوي. For example I had been working ما کار کوي یعنی هغه وخت کې زما کار جریان درلودی. نور به انشاءالله په پوه شوي یاست. بل مثال they had been going toward the market دوی په هغه وخت کې روان وو طرف ته د مارکیټ. future tenses راتلونکي زمانې. اوس بیا وار شو د هغه زمانې چې راتلونکی وخت بیانوي چې دې زمانې هم څلور ډولونه درلودل. future simple tense چې دا یې اوله برخه ده یعنی راتلونکي زمانه. مختصرا تعریف action in future په راتلونکي کې عمل یعنی هغه زمانه کوم چې موږ ته بیانوي هغه اعمال چې راتلونکي زمانه کې پیښ کیږي. For example I will go زه به لاړ شم. I will learn this lesson زه به دغه درس زده کړم انشاءالله. او ستاسو وروڼو او خویندو څخه مې هم هیله دا ده چې دغه درس ښه په غور سره واوري او زده یې کړي. مننه. future continuous tense راتلونکي جاري زمانه چې دا یې دوهمه برخه ده. تعریف action in progress in future په راتلونکي کې روان عمل یعنی هغه زمانه کوم چې موږ ته بیانوي هغه عملونه چې په راتلونکي زمانه کې جریان ولري. For example I will be studying زه به زده کړه کوم په راتلونکي زمانه کې یعنی دغه عمل به مې جاري او روان وي تر ډیره وخته پورې. future perfect tense راتلونکي کامله زمانه چې دا یې درېیمه برخه ده. تعریف یې action completed before a future time تر یو راتلونکي وخت مخکې بشپړ شوی عمل یعنی هغه زمانه کوم چې موږ ته بیانوي هغه کارونه چې په راتلونکي زمانه کې ختم شوي او پوره شوي وي مخکې تر یو بل راتلونکي وخت. For example I will have finished ما به دغه کار په راتلونکي زمانه کې ختم کړی وي یعنی دې متکلم ته خو هغه زمانه د پوره کېدلو ور معلومه ده. future perfect continuous tense راتلونکي کامله جاري زمانه چې دا یې اخري او څلورمه برخه ده د دغه قسم د زمانې چې مختصرا تعریف یې په داسې ډول سره دی ongoing action until a future time یو عمل چې تر راتلونکي وخت روان وي یعنی هغه زمانه کوم چې موږ ته راشي او بیانوي هغه عمل یا کار چې په راتلونکي زمانه کې مخکې تر یو بل راتلونکي وخت پورې جاري او روان وي. For example I will have been drinking in my house یعنی ما به په خپل کور کې چای یا اوبه د راتلونکي زمانې پورې څښلې وي په راتلونکي وخت کې. انشاءالله په پوه شوي به یاست چې اوس به ویډیو پر همدغه ځای باندې پای ته ورسوو. تر بل ویډیو مو پر الله جل جلاله سپارم او ما عاجز په دعاو کې تل یاد ساتئ. او بله هیله مې له تاسو ملګرو څخه دا هم ده چې زموږ چینل د سره لایک او سبسکرایب کړي خامخا ځکه چې دا موږ ته زیاته حوصله راکوي. مننه کوم.